السلام علیکم ټولو زما د یوټیوب د چینل لیدونکو، زما ملګرو، دوستانو، د نړۍ په هره سطح کې ټولو مسلمانانو، افغانانو، پښتنو وروڼو ته زما نیکې هیلې او سلامونه. غوښتل مې چې یو ډېره مهمه موضوع د ټولو ملګرو سره شریکه کړم، او هغه دا چې یو وخت کې ما په یو شفخانه کې کار کوم. هغوی یو کلیپ جوړ کړی و او د داخلي په بخش کې زه وم، هلته ایمرجنسي کې مې کار کوم، او هغې کې مونږ ویلو چې یاره د داخلي په بخش کې مونږه د زړه امراض، د سینې امراض او بالپرسکانتاني امراض په دې برخه کې مونږ کولی شو تاسو سره مرسته وکړو، تشخیص هم کړو، تداوي هم وکړو. په دې کې اکثره کمنټونه چې بیا راغلي وو د خلکو، عامه خلکو د لوري نه، هغه ځینې ډېر قابل د قدر مو ځینې انتقادونه نیولي وو چې په ځای و، ځینې داسې وو چې هغه د هغوی په ناپوهۍ باندې دلالت کو او د هغوی د لاعلمۍ د وجې نه و. او هغه دا چې آیا ته د زړه ډاکټره مې، آیا ته د سینې ډاکټره مې، آیا تاسو د پزې، غوږ او ستوني هم ډاکټر یاستئ. داخله عمومي معنا دا ده، درنو هیوادوالو، زه دا خبرې زما مسلک ټول پې پوهېږي، دا عمدتاً هغه کسانو ته دي چې هغوی د سپیشلټۍ باره کې یو څه مسایل او مشکلات لري چې آیا د داخلي ډاکټر د زړه مریض کتلی شي که نه، آیا د داخلي ډاکټر یو د سینه بغل مریض کتلی شي که نه، دا به پلمونالوجست ګوري. آیا د داخلي ډاکټر یو برانکیال استما یا سابندۍ مریض، سی او پی ډي ناروغ چې هغه د چلم د څکلو نه پیدا کیږي او د سګرټو د څکلو نه، ځینې وخت کې ځینې نور علتونه، آیا هغه د داخلي ډاکټر کتلی شي که نه. دغه سوالونو ته د جواب ویلو لپاره عموما د عامه اذهانو خلک چې زموږ د طبي مسلک کې نه دي، زه غواړم هغوی ته معلومات وړاندې کړم. او هغه دا چې کولی شي د داخلي ډاکټر یو د زړه مریض هم وګوري، فرض کړئ یو ناروغ دی، هغه هایپرټنشن لري، د هغې د وجې نه ورته ځینې مسایل پیدا شوي دي، نو فرض کړه لیف وینټیکولر هایپرتروفي ورته پیدا شوی، یا یو ناروغ دی هغه ته د همدغه هایپرټنشن د وجې نه سیوی پیدا شو، لیفت سایډ ویکنس، رایټ سایډ ویکنس پیدا کړ، سلرینګ اف سپیچ، په خبرو کې مشکل پیدا کړ، یو خوا فلج شوله، سترګې کار پرېښود، دا هم د داخلي ډاکټر پورې مربوطېږي. تر څو چې آی سی ایچ داخلي مغزي هیموریج په دې اندازه نه وي چې هغه د راویستلو نه وي، تر څو چې آی سی ایچ سطحي نه وي، فرض کړه داخلي مغزي هیموریج، هغه ډېر د داخلي ډاکټر پورې مربوطېږي. کله چې په داسې یو ځای کې وینه توی شوي داخل د مغز کې چې هغې کې بیا نیورو سرجرۍ ته ضرورت پېښېږي، مونږ هغوی سره ضرور کنسلټیشن کوو. پرته د دې نه ابتدایي مرستې ورسره داخلي ډاکټر کوي، حتی د داخلي مغزي هیموریج دپاره، حتی د تراوما کیسونو کې چې د داخلي مغزي هیموریج واقع شوي، فراکچر یې پکې کمپریسیو فراکچر یې، په هغې کې مونږ کولی شو مرسته وکړو. هغې نه وروسته کنسلټیشن که مونږ لازم لیده هغوی سره کنسلټ کوو. حتی د داخلي ډاکټر کولی شي یو کوچنیان معاینه کړي، او تر څو چې په داسې حالت کې نه وي چې ناروغ په یو تنفسي ډسټرس کې نه وي، ضرورت یې ډېر عمده مشکلات ولري چې په هغې کې هغې ته وینټیلیټر ته ضرورت پېښېدی شي، هغې کې پس که میننجایټس او هغه کیر ته ضرورت لري، هغه نو بیا کولی شي چې د کوچنیانو ډاکټرانو ته هم مراجعه وکړي. داخله یو عمومي مسلک دی، یو عمومي داخله عمومي چې ورته وایي، دې کې یو جنرال فزیشن په حیث باندې کولی شي ډاکټر کار وکړي چې هره شعبه پکې وګوري. بالفرض د ENT په بخش کولی شي ټانسلایټس مریض تداوي کړي. نو په دې اساس باندې دغه ذهنیت په هغه وخت کې جوړېدی شي چې موږ علمي سطح لوړوي. کله چې موږ وګورو چې ناروغ یو کرانیک ټانسلایټس لري، بیا موږ کولی شو چې د ENT ډاکټر ته مراجعه کړو، او هغه کېدی شي د ټانسلیکټومۍ، ادینویډ هایپرتروفۍ د وجې نه د ادینویډکټومي او نور پروسیجرونه پکې اجرا کړي. ډېره مننه، ښه شپه ولرئ. السلام علیکم.